څنګه چلیا زمونږ د قسمته دا لار دا نو شړه پرته ده اړه څوک پې ښکاري نه دا ښه ده موټر سایکل والا را روان دی اوس په کار وشي په دې لاره خو ډېر ډاکوان ناست دي او روژه ده او د هلک په سون نور ولاړ دی ځان سره بیا وخېږم دوا خو به راتوکي که یار وره راشه دا ښه ده ګاډی ودرو اوس په کار وشي درلم دې پورې راتلې بس دې پورې خو ته پیدم راتلې بس ځان زه بس زمونږ صحیح ده دا ورکړه ګاډي کاغذ ماغذ د سره شته یاره یې ښه شناختی کارت راواله یاره سر جوس مې دغه دی کې ولک کوس کو بټوره ما په خیال هغه وواله هغې کې پیسې دي او شناختی کارت دی کو تاسو را سره لږ ورغلی دروغ مه وایه ځوانه د ځان د بچو دپاره دروغ مه وایه ها یاره سرجي دروغ نه ویم نو روژه ده دی کې چې څوک دروغ وایي نو که په حقیقت کې د نه بټوه پیسې واري په کم هلک لاړه یاره جي دغه دی کې مې کوس کو زر راته وشه یاره سرجي په دې لاره هغه هلک لاړو ډېره منډه مې ووهله سرجي دا هغه هلک دی او بټوه مو سره زما هغه ده دا ښه ده د داجي د دوې پیسې مې وشوې خبردار هلکه وایي د خدای بنده برګې روجې ته نه ګورې په دې پیسو به ته روژه ماتې راوړې او په دې پیسو به ته پښمني کې سرجي د سره ما ښېګړه وکړو د ما نه پرهېزبرګه روژه کې بټوه وواله دا ونیسه هلکه خپلې پیسې او بټوه او راځه د سره به زه تاڼه کې راکاږم سرجي خو تاڼې ته مې بوځې او خو جیل ته مې بوځې خو زما کوره پورې تاسو لږ ما سره لاړ شئ زما د مجبورۍ به تاسو ته پته ولګي موږ سره دونه ټیم نشته چې موږ به تا سره کوره پورې لاځو مخکې یې که هلکه سرجي تاسو ولې زما نه اورئ په خدای به شي او په تا به شي چې زما کوره پورې لږ ما سره لاړ شئ سرجي د دې جړا کې څه خفګان شته چې لاړ شو به سره زه راځه سرجي دا زما مجبوري ده دا هر څه چې زه کوم د دې پلار دپاره دا وګوره ستا د وخت نه په کټ پروت دی حاجي موره بچي ولسه او بابا ستا زوی مونږ په غلا کې ګیر که بچی زما زوی دې په غلا کې ونیوه بچی زمونږ ډېره مجبوري ده زما دې لاس ته وګوره زه سټډنټ کې زما نه دا لاس هم کټ شوی دی سټډنټ مې کړی دی ډېر ښه مې ولیدې خو ستا دې زوی ډېر غلط حرکت کړی دی د سره یو هلک نیکي وکړه او ته د هغې په بدل کې ته بټوه وویله دی خو د قانون مجرم دی بابا ګوره بچي کار مې غلط کړی دی زما نه ما خو زمونږ بله لاره یې سیچو صاحب نشته زه په کټ ورته پروت یم دا زما لاس خپې دي زه به څه وکړمه زه مرمه ما ورته ویې چېرته یې زویه وکړه ته حلاله مزدوري هم نشې کولی غټ پټې ظالمه
د سیچو صاحب حلاله مزدوري ولې نه کوي خو ده ته میلاویږي نه او چې چېرته ورشي نو خلک یې بې عزته کي بس ده د مجبورۍ نه دغه لاره اختیار کړه یا خدایه پاکه ماله مرګ راکړې ځکه چې زما دا زوی به هم په قلار شي زما به هم دا سترګې پټې شي یا الله ماله مرګ پکار دی ځکه چې دې معاشره کې زما غوندې د خلکو دپاره ځای نشته زه د معاشرې دپاره ناسور یم یا الله ماله مرګ راکړې زلمیا د دې بابا دا مجبوری خو تا واورېده اوس کې ماپ کې او کو نه وی چې تاڼې ته بوزم سرجی دې ما معاف کړی کله لږې ډېرې پیسې په دې ځان لرو جمع دي وروړي هغه چې دا بیا څومره پیسې لګي دا اختیار کولی زه خو چې الله دې خوشحاله کړه زوی الله دې ډېر خوشحاله افرین شه زلمیا زمونږ په دې معاشره کې چې ستا په شان زلمي وي نو دا غریبانان به هېڅکله هم بیا سرې نه پاتې کېږي او د دوی دوا چې د سرې نو انشاءالله رنګ راج به ګرځي ډیر غریبان دي د علاج په تمه کټو خوړل ډیرو شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې داس جوندې لویه خدایا چې تیریږي